رڼا رڼا بکړي زړه د جهان دارالعلوم افغان دارالعلوم افغان دارالعلوم روشان دی وی تل د لمر په شان دارالعلوم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر قول إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دا الله تعالى بندگانو دا انسانیت و دا بشریت دستر لارکو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ثانیا محترمین و سامعینو زما موضوع دا پبارد اسباب النجات من النار هغه سببونه چې دا هغه په ذریعه سره انسان د جهنم د اور څخه نجات مومي او جنت ته داخليږي هغه څه دي محترمینو سامعینو کله چې د انسان خلقت کیږي کله چې انسان دنیا ته راځي الله پاک په دغه انسان باندې په دنیا کې قسم قسم امتحانات راولي ځکه محترمو دنیا دا دارالامتحان ده د امتحان په کور کې خامخا مشکلات یې خامخا تکالیف یې نو موږ او تاسو ته لازمه ده چې د دغه تکالیفو سره سره په الله پاک باندې توکل وکړو محترمینو سامعینو الله جل جلاله به زموږ او تاسو لپاره کافي سي لکه څنګه قرآن پاک کې الله فرمایي ومن يتوکل على الله فهو حسبه څوک چې په الله جل جلاله باندې توکل کوي فهو حسبه مفسرینو د دې تفسیر داسې کړی ده چې ای کافي الله تعالی به دغه کس لره کافي وي نو موږ او تاسو ته لازمه ده که چېرته موږ او تاسو باندې په دنیا کې هر قسم تکلیف راځي نو موږ او تاسو باید په دغه تکلیف سره سره په الله جل جلاله باندې توکل وکړو تاسو به اورېدلي وي کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته ولوېدو هغه د څو میاشتو بل سوي اور ته وغورځېدو د مبارک د الله پاک هغه اور ګلي ګلزار وګرځولو د مبارک د الله پاک هغه اور یخ و سالم وګرځولو علت یې څه علت یې دا و نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کان آخر قول ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام حين القي في النار حسبي الله ونعم الوکیل د حضرت ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام هغه آخري قول دا و چې دی په اور کې ولوېده حسبي الله ونعم الوکیل الله تعالی ما لره کافي ده او الله جل جلاله ډېر ښه کارسازی ده محترمینو سامعینو د اور طبیعت څه ده د اور طبیعت دا ده چې انسان د خاورو سره خاورې کوي انسان هیرې کوي د انسان ماده له بینه وړي خو الله تعالی دته د اور یخ و سالم وګرځولو دا علت یې څه علت یې دا و چې دی مبارک په الله تعالی باندې په دغه وخت کې توکل کوي خپل ځان خپل نفس هغه الله پاک ته سپاري او الله جل جلاله هغه اور ورته ګلي ګلزار ګرځوي نو محترمینو سامعینو دا مونږ او تاسو باندې دا یو امتحان ده د الله پاک چې په دغه ځای کې راجمع کړي یو مور او پلار مو پرېښي دي خواږه ورونه مو پرېښي دي کلی مو پرېښی ده وطن مو پرېښی ده دغه د وطن جدایي هغه د کلي د مازدیګر د مجلس جدایي چې مونږ او تاسو پرېښي ده او دغه مدرسه کې راجمع سوي یو د علم دپاره راغلي دا خپله یو تکلیف ده دا خپله د الله جل جلاله یو امتحان ده چې په مونږ او تاسو باندې راوستلی ده نو مونږ او تاسو ته لازمه ده چې مونږ او تاسو په دغه امتحان سره سره په الله پاک باندې هغه توکل وکړو تر څو به زمونږ او تاسو هغه نتیجه تر څو به زمونږ او تاسو هغه پایله
تر څو به زمونږ او ستاسو هغه اقتنامه هغه به په ښه طریقه سره راوځي. محترمینو سامعینو، نو د دې نه دا معلومیږي چې یو سبب د اسبابو د نجات من النار څخه هغه په الله پاک باندې توکل ده. زمونږ او ستاسو موضوع هم دا ده چې اسباب النجات څه شی دی چې انسان د اور څخه نجات پکې مومي. هغه یو دا ده چې هغه په الله باندې توکل ده. ابراهیم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته الله پاک څومره نجات ورکړو، څومره امتحانونه یې پرې راوستل. الله پاک دته د خلیل لقب ورکړو. ولې یې ورکړو؟ خو ده په الله تعالی باندې توکل کړی و. الله تعالی دې موږ او تاسو ته توکل نصیب وګرځوي. راځو دوهم سبب ده چې دوهم سبب څه شی ده؟ هغه مخالفت د نفس ده چې انسان باید د خپل نفس د خپل شیطان مخالفت وکوي. ځکه محترمینو سامعینو دا زمونږ او ستاسو دښمن ده. قرآن پاک کې الله څه وایي؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. په تحقیق سره دغه شیطان تاسو لپاره دښمن ده. تاسو له دغه دښمن سره دښمني اعلان کړئ. مونږ او تاسو ته لازمه ده که چېرته مونږ او تاسو نجات مومو، که چېرته مونږ او تاسو غواړو چې خپل اصلي مقصد چې جنت ته داخل سو او له هغه جهنم د اور څخه نجات ومومو، هغه وخت کېږي چې مونږ او تاسو د خپل ازلي دښمن سره دښمني اعلان کړو. دا دښمن دا داسې دښمن ده چې مونږ او تاسو نه پرېږدي چې نجات ومومو. دا داسې دښمن ده چې مونږ او تاسو دې ته نه پرېږدي تر څو خپل اصلي مقصد چې د الله رضا ده هغه مو راته نصیب شي. نو محترمینو سامعینو، د تقریر خلاصه مو دا سوله چې اسباب النجات چې دي هغه دوه دانې دي. یو په الله پاک باندې توکل کول دي د امتحان په وخت کې، او دوهم د خپل ازلي دښمن سره دښمني اعلانول دي. ځکه دا د قرآن پاک امر ده، وایي فاتخذوه عدوا. تاسو د دغه دښمن سره دښمني اعلان کړئ. نو الله پاک په آخر کې به دغه دعا کوو چې یا الله ته چې په موږ باندې کوم امتحان راولې، ته چې په موږ باندې کوم تکلیف راولې، نو موږ ته توکل نصیب وګرځوه. او دوهم چې یا الله د خپل ازلي دښمن سره الله تعالی موږ ته دښمني نصیب کا چې موږ تل تر تله د ده سره دښمني اعلان کړو. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المحسنين.